د الټۍ متعلق یوه اهمه مسله ده. ډېر زیات خلک د دغې مسلې پوښتنه کو که چاته الټۍ راغلې د رژې په حالت کې آیا د دغه رژه ماتېږي او که نه. دغې دوه صورتونه دي. یو صورت یې دا دی چې که چاته د بیماري د وجې نه یا د بل څه وجې نه الټۍ روشي، خپله یې روشي الټۍ، د بیماري وجې نه وي یا بله څه وجه وي، نو دا که چېرته په ډکه خوله وي یا په تشه خوله وي، په داسې دوه سره صورتونه کې د دغه انسان رژه نه ماتېږي. که چېرته الټۍ دغه کس ځون ته خپلې راولي، په ستینې باندې ګوته ننباسي، بیا الټۍ وکړو، نو دا د ده د خپل عمل وجه ده، خپله چار یې ده، نو بیا وکسي چې دغه الټۍ ډکه خوله دي او که تشه خوله. که چیرې معمولي الټۍ وي په دا باندې رژه نه ماتېږي، او که چیرې په ډکه خوله الټۍ وکړې بیا په دغه صورت کې رژه ماتېږي، د رژې قضایي ده، کفاره نشته. که چیرې چا کای که هغه د کای چې کومه اثرات دي کای دی هغه اتفاقا د دغه انسان حلق ته تېر شه، په دا باندې رژه نه ماتېږي. او که چیرې الټۍ کړلې معمولي الټۍ وي هغه د قصدن تېرې کړې، نو په دغه صورت کې د یغ سړي رژه موته شوله، په یغ باندې د رژې قضایي شته، کفاره نشته. او داسې که چاته الټۍ راغللې په انا بعد دغه دا سوچ وکړه چې موته خو اوس الټۍ راغلې د مو خو رژه موته شوله، بیا په هغه نه بعد قصدن خوراک وکړه، قصدن یې څوک وکړه، نو په دغه صورت کې دغه سړي رژه موته شوله، په دغه باندې صرف د رژې قضایي ده، د رژې کفاره نشته. د ځینې خلک غوښې نه خراب وي، د چا په غوښ کې غور وي یا د چا داسې مزاج وي چې هغه لږ کې تشه وخوري هغه یې په غوښینه کې بند شي. نو که چیرې څوک د خپلې ژبې په مدد سره هغه د غوښې نه ذرات وباسي، بیا هغه په خوله کې دننه وي هغه حلق ته تېر کړو ویې خوري. نو که څه وي چې دغه چې کومه ټوکړه در ایستلې ده د غوښې نه دا څومره ده، که دا د چڼې د دونې نه وړیکې وي بیا خو په دا باندې رژه نه ماتېږي. او که چیرې د یغې برابره وي یا په هغه نه غوټه وي بیا رژه پرې ماتېږي. دویم صورت که چیرې هغه د ژبې په مدد سره د هغه د غوښې نه ټوکړه راوایستله، یا په لرګي باندې راوایستله یا په لوس باندې راوایستله، بهر ته راوایستله، د خولې نه یې بهر ته راوایستله، بیا یې خولې ته وچوله، نو دا که د چڼې د ذرې نه کمه ویلې نه وي په دا باندې رژه ماتېږي. د چا په خوله کې که دونې وي یا زخم و چې هغه لیاړې او وینه دا سره ګډ شي، که چیرې دا سوه چې هغه وینه معمولي وي، لږکې وي، د یغې خوند هم په حلق کې محسوس نه شي، هغه مسله تېره ده چې په باندې رژه نه ماتېږي. که چیرې لیاړې کمې وي هغه وینه زیاته وه او د یغې خوند په حلق کې محسوسېده، بیا په داسې صورت کې د یغه رژه ماتېږي، په دا باندې صرف د رژې قضایي ده. او داسې که چا په ویره سره خوراک وکړه، وروسته دا سوچ وکړه چې د مو خو رژه موته شوله، ویسې قصدن بیا خوراک وکړه، بیا څوک وکړه، نو په داسې صورت کې د یغ سړي رژه ماتېږي، صرف د رژې قضایي ده، د رژې کفاره نشته.